د سحر خولا په شبنم دومره غور مکوا د سحر خولا په شبنم دومره غور مکوا مرلا د غرونو د فنا دې راختل دې په هر چا تېره شوه ځواني پتا به هم تېره شي په هر چا تېره شوه ځواني پتا به هم تېره شي چلا غوټۍ د خزان څوک دې لیدلی دی قسم ہے شان وعدت کی تجھے آباد کرے گا قسم ہے شان وعدت کی تجھے آباد کرے گا ادب استاذ کا ایک دن تجھے استاذ کرے گا تعلیم قرآنی کا خلاصہ تو یہی ہے تعلیم قرآنی کا خلاصہ تو یہی ہے کہ مل گیا سب کچھ اس کو جسے اللہ مل گیا یا محیط الکل یا کعف الورا یا محیط الکل یا کعف الورا یا الہ العرش یا رب الثرى كن أنيس القلب اختم لي بخير أنت حسبي أنت كافي ليس غير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد د دې علاقې ډېرو بختورو قدرمندو څومره خوشحالیانې نن الله پاک تاسو له د قرآن پاک د ناظرې ختم پرویز مولوي صاحب وکړو دا اوس د ترجمې ختم دی جنکۍ کئی کورونو کی ناستې د الله په حکم کالکانو نه کېږي جنکۍ به د دین پیړه پورته کوي په افغانستان کې یو جنۍ وه کله چې روس افغانستان ته راغی او روس د مسعدي په شانې افغانستان کې داخل شو ملاله نومې یو نجلۍ وه هغې یو کیسه وکړه که په هلکانو کې رنه شوه که په هلکانو کې رنه شوه خو د افغانه جنکۍ به دې ګټي دا مصره ته وه چې دې هغه اور وکړو واښه به خلکو په غرونو کې ریول هغه د لرونو سره اری به کولی د ارو سره چاپګر کې پترونو ځنګلې ونې کټکولې د تغرونو سره راورسېده او هغه مسعتي دومره ووهه دومره یې هغه ختم کړه چې تر اوسه پورې د هغه نوم نشته نو فضل غفور مولوي صاحب دنیا ته ثابته کړه
کپ آلتانو پورا نشوانو خوبا قرآن جنگی بدی گتی جنگو دا اللہ کتاب کی ذرا یودا خوشحالی دا بیا د منځنه رستا تبلیغی جوړ دی زنا خوشحالی دا الله دې په دې ټول کې زمونږ احسان کړي دا ټول د ګاډي پرزي دي ګاډي یوازې په سټیرنګ نه چلیږي ګاډي کې انجنوم پکار دی ګاډي کې نوري پرزيو پکار دي کومه د تبلیغیان دي ځان شي او بازار جوړ هغه شاعر وي کته تشي او زړه شو د ورزش باندې شي او کته تشي او زړه شو نو باندې شي وبا کوم یو بل سره تعاون کوم دا ګاډي براواني